سوداګر د خپلې ښځې د مرګ نه پس خپلې درېو واړو لوڼو سره ډیره زیاته مینه کوي، خو د هغه کشره لور شانزا د یو عجیبه طبیعت مالکه وي. هغه ډیره زیاته مهنتي او عقلمند وي. په دې وجه سوداګر هغې سره د نورو لوڼو نه سیوا مینه کوي. خو یوه ورځ سوداګر او شانزا دپاره د هغوی مینه ډیره زیاته خطرناکه ثابته شي. سوداګر د تجارت دپاره یو بل ملک ته روان وي، نو هغه خپلې درې واړه لوڼه کینوي او د هغوی نه تپوس وکړي چې زه په واپس راتلو کې ستاسو دپاره څه راوړم. د هغه مشره لور هغه ته ووایي چې ماله د مرغو د وزرو نه جوړې کړې شوې کپړې راوړه. د سوداګر دویم نمبر لور هغه ته ووایي چې ماله د زمري د څرمنې نه جوړ کړی شوی څادر راوړه. او هر کله چې د سوداګر د کشرې لور نمبر راشي، نو هغه خپل پلار ته ووایي چې زما دپاره د ګلاب تازه ګلونه راوړه. سوداګر چې د کور نه لاړ شي، نو د تجارت کولو نه پس د خپلو لوڼو دپاره سامان اخلي. هغه د یو دکان نه د خپلې مشرې لور دپاره د مرغو د وزرو نه جوړې کړې شوې کپړې واخلي، او بیا یو بل دکان ته راشي او د خپلې دویم نمبر لور دپاره د زمري د څرمنې نه جوړ کړی شوی څادر واخلي. خو هغه د ګلونو په ټولو دکانونو وګرځي، خو هغه ته په یو دکان کې هم د ګلاب تازه ګلونه ملاو نشي. په دې وجه هغه د ګلاب د ګلونو په تلاش کې په یوه بله لاره روان شي. د لږ سفر کولو نه پس هغه د ګلونو یو باغ وویني. هر کله چې سوداګر هغه باغ ته ورشي، نو هلته د ګلابو ګلونه موجود وي، خو هلته یو انسان هم په نظر نه راځي. سوداګر لاړ شي او د هغه ګلونو نه د ګلاب یو ګل راوشکوي، او دغه وخت یو ډیر غټ دیو راوځي. دیو سوداګر ته ډیر زیات غوسه شي. سوداګر چې د دیو خبرې واوري، نو ډیر زیات ویریږي او دیو ته په منتونو شروع شي چې ما معاف کړه. خو دیو هغه ته ووایي چې زما نقصان شوی دی او زه به تا صرف په یو شرط معاف کوم. سوداګر هغه دیو ته ووایي چې زما کشره لور زما نه تازه ګلاب غوښتي وو، او ما په ټول بازار کې د ګلاب تازه ګل وکتو، خو ما ته ملاو نشو. په دې وجه ما د دې باغچې نه ګل راوشکو. دیو سوداګر ته ووایي چې ته به سبا ماله هم هغه لور دې ځای ته راولې کومې لا چې ته د ګلاب دا ګل وړې. سوداګر مجبورن د دیو شرط ومني او کور ته روان شي. هر کله چې هغه کور ته ورسي، نو خپلې مشرې لور له د مرغو د وزرو نه جوړې کړې شوې کپړې ورکړي، او خپلې دویمې لور له د زمري د څرمنې نه جوړ کړی شوی څادر ورکړي. خو هر کله چې شانزاله د ګلاب ګل ورکوي، نو ډیر زیات پریشانه وي. د سوداګر لوڼه چې د هغه نه تپوس وکړي، نو سوداګر هغوی ته د دیو ټوله کیسه بیان کړي. د سوداګر لوڼه ډیرې زیاتې ویریږي او سوداګر ته ووایي چې دیو خواله شانزا ولیږه، ولې چې دا مسله د دې په وجه پیښه شوې ده. خو سوداګر هغوی ته ووایي چې زه نه خپله واده ماتولی شم او نه خپله لور د دیو خواله یوازې لیږلی شم. بله ورځ سحر وختي سوداګر او شانزا د دیو ځای ته ورشي، خو د هغه د باغ په ځای یو ډیر غټ محل ولاړ وي. سوداګر او د هغه لور چې څنګه محل ته دننه ورشي، نو یو بوت راشي او هغوی یو ډیرې ښکلې کمرې ته بوځي. سوداګر او شانزا په هغه کمره کې شپه تیره کړي، او چې سحر شي نو هغوی دواړه یو باغ ته ورشي. په هغه باغ کې هغه دیو دوباره راښکاره شي. دیو سوداګر ته ووایي چې تا خپله واده پوره کړه، اوس ته د دې ځای نه لاړ شه او شانزا پرېږده. سوداګر دیو ته ډیر مینت زاري وکړي، او هغه خپل لور دیو ته یوازې پرېښودل نه غواړي، خو مجبورن هغه د هغه ځای نه لاړ شي او شانزا دیو سره یوازې پرېږدي. دیو شانزا سره ډیر په مینا محبت خبرې شروع کړې. شانزا چې دیو سره یو څو ورځې تیرې کړې، نو هغې ته پته ولګي چې دیو د زړه نه ډیر زیات ښه دی. یوه ورځ چې شانزا دیو سره ناسته وي، نو دیو هغې ته ووایي چې ما سره واده وکړه. شانزا هغه ته ووایي چې ته ډیر ښه یې، خو زه تا سره واده نشم کولی، ولې چې ته ډیر بدرنګه یې او زه ستا نه یریږم. دې خبرې اورېدو سره دیو ډیر زیات خفه شي او د هغه زړه مات شي، خو د هغه په زړه کې شانزا سره مینا پیدا شوې وي.
په دې وجه هغه شانزا سره هیڅ قسم زور زبردستی نه کول غواړي. یوه ورځ دیو شانزا خواله راشي او هغې ته ووایي چې ستا پلار ستا د غم په وجه ډیر سخت بیمار شوی دی. شانزا چې دا خبره واوري نو ډیره زیاته پریشان شي او دیو ته ووایي چې ما خپل پلار لا پوزه. دیو هغې ته ووایي چې زه تا پرېږدم خو په یو شرط، ته به ما سره دا واده کوي چې ته به په 24 غنټې کې واپس راځې، ولې که چېرې ته واپس را نغلې نو زه به دلته کې مړ شم. شانزا دیو سره واده وکړي او خپل کور ته لاړه شي. د شانزا د تلو نه پس دیو یو منټ شماري او هر کله چې سحر شي نو شانزا د دیو محل ته واپس راشي. دیو چې شانزا وویني نو هغه ډیر زیات خوشاله شي، خو هغه ته احساس وشي چې ما په دوکه باندې د خپل مطلب دپاره دومره نیکه او د وادې پابنده جنۍ کید کړې ده. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ. دیو شانزا ته وایي چې ته کور ته لاړه شه او ته ما د خپل قید نه آزاده کړې، چې په دغه وخت کې د شانزا په زړه کې د دیو دپاره مینه پیدا شي او دیو نه یو ډیر ښکلی هلک جوړ شي. شانزا چې دا هر څه وویني نو هغه ډیره زیاته حیرانه شي او د هغه هلک نه تپوس وکړي چې دا هر څه څنګه وشو. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ. هلک هغې ته ووایي چې زما نوم شهزاده عثمان دی او زه د بغداد شهزاده یم. ډیر وخت مخکې په ما یوې جادوګرې جادو کړی او زما نه دیو جوړ شوی او هغه جادوګرې ما ته ویلي وو چې تر کومې تا ته یو داسې جنۍ نوې ملاو شوي چې هغه تا سره د زړه نه مینه کوي، نو تر هغې پورې به ته دیو وي. نن چې څنګه ستا په زړه کې زما دپاره په رښتیا مینه پیدا شوه نو د جادوګرې هغه جادو ختم شو او زه بیا په خپل اصلي شکل کې راغلم. شهزاده عثمان شانزا خپل پلار سوداګر خواله بوزي او چې سوداګر هغوی وویني نو هغه ډیر زیات حیران شي. شانزا هغه ته ټوله کیسه بیان کړي. سوداګر ډیر زیات خوشحاله شي او د شانزا او د شهزاده عثمان واده تیاریانې شروع کړي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.